دا خبر وکړو یو کالر د جلیل جان صاحب دا زوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طیب الرحمن صاحب فرز شاه خبر کوم. ها فرز شاه صاحب ډیره شکریا تاسو فون وکړو جی. تاسو ویلا د باندې رالم د ماته پتن شي ټاپک تاسو سره وان کړی د خو ما چې تاسو کول کوم او دا ټول د پښتنو ګلونه ټول ملمانه تاسو د ما د طرف نه ټول ته ډېر ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. او ما یو څو خبرې واورېدلې تاسو پروګرام خو همیشه ډېر ښایسته پروګرام وي جی. خو دا مېلمانه چې کوم ډېر لرې لرې راغلي نو ما تاسو ته ټلیفون وکړم جی. سره زه یو دا ویل پکې غواړم چې پښتانه خو اسیم چې کوم دا مطلب د پښتنو وینا اسیم ډېر ارزانه ده پوه شئ که نه ارزای کې هغه خوای په مطلب په خپل کور کې هم ټکولی کېږي بهر هم ټکولی کېږي پوه شئ که نه جی. او نن چې کوم بم په لاهور کې خلاص شوی دی نو هغه هم چې کوم دی خدای خبره چې هغه چا کړی دی خو هغه هم د پښتنو پسې ځکه لیکلی کېږي چې هغې کې یو ټي وي پرزنټر دا ووایي چې هغه سپلای چې کومه د خودکش هغه هغه د پیښوري سپلای وه پوه شئ که نه نو مطلب د پښتون د هرې غاړې نه چې کوم دی ټکولی کېږي او زه به صرف دا میسج ورکول غواړم چې مونږ پښتانه خوای د هغه افغانستان دي او که د پښتونخوا دي نو مونږ له اتفاق پکار دی او خاص کر کې زموږ په پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته نن سبا هغوی له داسې چپ ناسته چې کومه ده دا ښه نه ده او هغوی له چې کوم دی خپل پښتانه وروڼه چې کوم دي یا خپل پښتونخوا چې کومه دا ډیپینډ کول پکار دي او د دې جالو نه دی راوځي او لغونې ښې خبرې دي وکړي پوه شئ که نه نو بس زما دغومره خبرې وې او ټول ته سلام. ډېره مننه. ښه جلیل جان صاحب دا کوم په پښتونخوا نن نیشنل پارټي حکومت د دې نه تاسو مطمئن یې؟ زما خو په خپله چې دی نو زه نیشنل پارټۍ کې نیم د دې جواب خو صرف یو د نیشنل پارټۍ یو ممبر درکولی شي که نه خو زه ترې د نورو حکومتونو ته چې ګورم او دې حکومت ته ګورم مسله دا وي چې ته ټوله دنیا یا ټول خلک نشې خوشحالولی که نه اوس داسې خلک وي چې هغوی پوهیږي په یو شي باندې او هغوی وایي چې یاره دا نیشنل پارټۍ دا پروګرامونه که تاسو کتلي وي مخکې دلته کې داسې وزیران راغلي دي او خلک راغلی نیشنل پارټۍ چې هغوی ډېر په تفصیل کې خبرې کړي وي. یو بل کالر زه والم جلیل جان صاحب بخښنه غواړم تاسو. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څو خبر کوئ جی؟ زه عمر حیات خبرې کوم دلته د مانچسټر نه دی او لاول خو ټول نه مخکې د نور ټي وي ډېر زیات مننه چې پښتانه نن په سکرین باندې لیدل کېږي دلته په انګلینډ کې او بیا زه د مېلمنو ته په خیر راغلی یم چې دوی ډېر غټه دغه کړی دی چې دلته راغلي دي او دا پروګرام کوي دا خو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او په دې کې یو نوم دی علي خان محسود دی نور سره خو نور نومونه زما د مخې نه دي اوښتي او باید چې د دې کم نور ملګري چې دي هغوی ډېر زیات د پښتنو دپاره خپل کوششونه کوي منډې تړلې وهي او سپیشلي د جرمني ملګري چې دي نو هغه زما په خیال موږ د پوهانه به اورېدل داسې اورو نو شاید چې هغوی هم ډېر کوششونه کوي لګیا دي خو زه سپیشلي په دې موقع باندې یو تپوس د دې ټول ملګرو نه کوم جی بالکل چې د پښتنو اوس چې کوم حالات دي په دې وخت کې د پښتونخوا د پښتنو دا زما په نسبت باندې ډېر زیات د پښتنو په تاریخ کې داسې دور چې نه راغلی او هغې کې وجه دا ده چې اوس د نیشنل پارټۍ دور دی زه په خپل د دې پارټۍ سره زما ډېر د نږدې نه تعلق پاتې شوی دی او په 74-75 کې چې علي خان محسود د پښتون سولر فیډریشن مشري کوله هغه وخت کې مطلب دی د هغه وخت نه زموږ تعلق و د نیشنل پارټۍ سره او د پښتون سولر فیډریشن سره نن د پښتنو په مشرۍ د لاندې د پښتنو قتل عام شروع دی د پښتنو په ځمکه باندې او لکه څنګه چې د مخکې ورور دا خبره وکړه دا خبره بالکل صحیح ده نن موږ پښتانه په خپله چې کوم دی نو قاتلان وګرځول نن موږ پښتانه په خپله هغه په مختلف نومونو باندې چې کوم دی نو ښکاره کړو نن موږ د هغه غاصبانو سره ولاړ یو ملګري وو کوم چې د پښتنو دښمنان دي صحیح ده او بخښنه غواړم خو دا نن چې فرض کړه د پښتونخوا نوم موږ ته میلاو شوی دی د ملګري خبره وکړه نو دا ډېره غټه معجزه ده او معجزه په دې کې زما په نسبت باندې یو معجزې وجه دا ده
چې نن موږ د هغه سازشیانو په ډله کې داسې ولاړو چې نن موږ ته د هغو ضرورت دی لکه زما مشرانو ته د هغو ضرورت دی که نه دا د پښتنو نوم به چیرې پښتنو نصیب شوی نه و خو هغو ته پته ده چې یاره مقصد دی چې نن د یو نوم دپاره چې کوم دی نو د زمانې نه دا چغه وهلې ده چې پښتونستان او پښتونخوا پښتونستان او پښتونخوا نو د پښتنو په نوم باندې نن که دې پښتانه خوشحالولی شي نو دا ورله ورکړه خو چې نور د خپلو حقونو او د دې خپلو وینې تپوس ونه کړي نن د پښتنو چې کم حشر دی هغه دا ده چې د پښتنو حقونو خو په خپل ځای باندې خو نن د پښتنو د سرونو چې کوم دی نو تحفظ نشته زموږ دپاره لاولنۍ د ټول نه اهم خبر دا ده او زه د دې ملګرو مشرانو ډېر زیات قدر کوم او ډېر په زړه کې ډېره زیاته مینه لرم د دې لپاره چې د دې سوچ چې کوم دی نو هغه د لر او د بر د پښتنو دا د باچا خپل سوچ دی او زه هغه ملګري ته هم دا خبره کوم چې یو ساعت مخکې ستاسو نه تپوس کوم چې یاره مقصد دا چې کوم دی نو زه دې نه تپوس کوم چې د څه ازاد غواړي پښتانه ازاد چېرته وي پښتانه کله ازاد وو دا نن په چې نن موږ له پښتونخوا نوم راکړی شوی دی نن د پښتونخوا نوم چې کوم دی نو زموږ څوک نه یعنې ما ته څوک پښتون زه ځان ته پښتون نشم ویلی په پاکستان کې او زه ځان ته آزاد یم زه د دې ملګري نه تپوس وکړم وکړه چې لکه یاره ما ته ځان ته آزاد څنګه وایې پښتون وروره دا نوم چې کوم دی نو په تا د چا سود نه دی چې نن تا له نوم د هغه مشرانو په وجه باندې چې هغو چې کوم دی نو د زرداري سره او د نورو ملګرو سره یا د دې پښتنو د قاتلانو سره ملګري شوي دي نو مقصد دا دی چې د هغو په وجه دغه یو صفت موږ له راکړی شو چې یاره زه نوم خو واخله خو د هغې کې هزارې پکې جدا کې خو دا او دا ګوره دا به هم تقسیم کړي دا باقي پښتونخوا درته هم تقسیموي ډېره مننه عمر آیت صاحب مونږ خو غواړي تاسو سره خبرې وکړو خو زمونږ پروګرام وخت ختمېدو والا دی ستاسو خبرې مونږ واورېدې زمونږ مېلمنو واورېدې او مونږ به جلیل جان صاحب هم معذرت غواړو ستاسو خبرې مونږ غواړو چې واورو خو زمونږ پروګرام وخت بالکل ختمېدو والا دی او اخره کې وکیل صاحب زه وایم خوازه چې یو څو شعرونه دي ووایي او بیا به مونږ خپل پروګرام ختمو نو بس دا خو ټول مېلمانه راغلي دي بابا وایي چې ستا د عشق د درده ډک شول ځیګرونه او ستا په لاره کې بیلي زلمي سرونه تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي بې د تا مې اندېښنې د زړه مارونه د رقیب د زړه د ژوند متا به تار په تار کم که په تورو پښتانه که ګزارونه که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا شي زما خو وخت ستا خالي تش ډګرونه او د دلي ته خیرومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه او احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه که که ونیسي د تمام جهان ملکونه ډېره مننه ډېر ښه او ګرانو کتونکو د شعرونو سره د وکیل صاحب او نور چې زموږ مېلمانو سره تبصره وکړه د زموږ پروګرام وخت ختم شو او اخره کې زه به وکیل صاحب جلیل جان صاحب نصیر ستوری فقیر لالا او جمشید خان صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم د نور ټي وي د اړخه او زه به خپل کتونکو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام وکتو او موږ له تاسو کالونه وکړه او اخره کې پیغام همدغه دی زه به دا وایم چې د پښتنو یووالی اتفاق او په دې باندې چې کوم د دوی کوم پروګرام روان دی خدای دې دوی له هم کامیابي ورکړي او د پښتنو د ترقۍ لپاره چې کوم کارونه دوی کوي خدای دې دوی له قوت ورکړي او اخره کې یو ځل بیا نن چې کوم په لاهور کې دماکې شوي دي مزمت کو ټول مزمت کو او پی ایس ډي پی پښتون سوشل ډیموکریټک پارټي د سخت مزمت کو دا ډېر مزمت مونږ کوو او په حیثیت مسلمان موږ هم دا غواړو چې داسې دماکې مونږ د دې مخنیوی وکړو او د هغې دپاره د مونږ اقدامات وکړو او خاص کر حکومت دپاره هم دا خواځ د پښتونخوا او د پاکستان چې کومې نورې صوبې دي چې هغې مخنیوي دپاره دوی پاسي او یو شي ولې چې حالات ډېر خراب دي او مونږ له اوس عملي اقدامات پکار دي بجای دا چې مونږ ته خبرې کوو نو دې خبرو سره مونږ به د خپل پروګرام وخت ختمو تاسو نه به زه اجازت غواړم د خدای پامان